بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما نننی لیکچر چې دا بیا هم شپږم موډیول دوهم لیسن اړوند ده او موضوع یې ده string concatenation. دا ځل به موږ د string concatenation دپاره پلس اپریټر کارول زده کړو. پلس اپریټر فور concatenation. دوستانو string concatenation چې دا هغه د پلس اپریټر په مرسته هم ترسره کیږي. که چیرته دغه سټرینګونو څخه یعنی سټرینګ څخه یو یې هم نل اوسیږي یعنی ډیټا ټایپ یې نل اوسیږي هغه آوټپوټ یا ریزلټ یا نتیجه به یې هم نل وي. که یو سټرینګ هم نل وي نتیجه به بیا هم نل وي. دوستانو په هغه کنکټینیشن چې موږ د پلس اپریټر په مرسته ترسره کوو هغه کې implicit conversion چې دا نه ترسره کیږي یعنی دلته ډیټا کنورژن چې د هغه په اتوماتیک ډول نه ترسره کیږي. د پلس اپریټر ډیمو دپاره موږ ځو SQL سرور ته. دوستانو دلته ګورئ چې ما سره درې سټرینګ دي اریوبوال ټیک افغانستان. دغه اریوبوال سره زه غواړم چې ډیټا کنکټینیټ کم دغه ټیک د پلس اپریټر په مرسته او بیا د پلس اپریټر په مرسته ورسره افغانستان کنکټینیټ کم یا یې ورسره یو ځای کم. که چیرې زه دغه کویري غوره کم او بیا یې اکزیکیوټ کم ستاسو به ګورئ چې نتیجه یې موږ ته دغه کنکټینیټ سټرینګ ده یعنی اریبوال ټیک افغانستان. دوستانو د پلس اپریټر په مرسته موږ کولی شو چې دوه ویریبلز کې چې کومه ډیټا پرته ده هغه هم کنکټینیټ کړو. دلته ګورئ چې دوستانو ای ویریبل کې ای ویریبل ته زما دغه سټرینګ پاس کړی ده او بی ویریبل ته چې ده ما ټیک په نوم سټرینګ پاس کړی ده او زه غواړم چې د پلس اپریټر په مرسته دغه دواړه سټرینګ چې دي یعنی ویریبل کې چې کومه ډیټا پرته ده هغه زه کنکټینیټ کم یا یې سره یو ځای کم. که زه چې دغه کویري اکزیکیوټ کم نو ستاسو لیدلی شئ چې په نتیجه کې زما ته اریبوال ټیک یعنی دغه دوو ویریبلو کې چې کوم سټرینګونه پرته دي هغه یې کنکټینیټ کړه. دوستانو د پلس اپریټر په مرسته موږ کولی شو چې د مختلف کالمونو ډیټا هم سره یو ځای کړو. دوستانو دلته ګورئ ستاسو چې زما سیټي کالم کې چې کومه ډیټا ده هغه زه ریجن کالم ورسره کنکټینیټ کوم. هغې څخه وروسته زه د پلس اپریټر په مرسته دغه سلیش چې ده زه ورسره کنکټینیټ کوم او بیا پلس اپریټر په مرسته زه ورسره کنټري کالم کې چې کومه ډیټا پرته ده هغه ورسره کنکټینیټ کوم. هغې څخه زه وروسته زه ورته یو الیاس ورکوم او دغه کالمونو چې دي زه د TSQL سیل سکیما کسټمر ټیبل څخه رااخلم او زه بیا وروسته یې سلیکټ کوم. چیرې زه دغه کویري زه سلیکټ کم او بیا یې اکزیکیوټ کم. نتیجه کې اوس تاسو وګورئ دوستانو چې دلته زما سره په سیټي کالم کې ډیټا شته ده خو ریجن کې نل ده او کنټري کالم کې هم ډیټا شته ده خو نتیجه یې نل ده. دا ځکه چې موږ ویلي وو چې که چیرې پلس اپریټر په مرسته موږ کوم سټرینګونه چې یو ځای کوو هغوی څخه یو هم نل اوسیږي نتیجه به یې نل وي. دلته دوستانو تاسو کتلی شئ چې دلته په سیټي کالم کې هم ډیټا شته ده ریجن کې هم شته ده او کنټري کې هم شته ده خو دلته وګورئ چې په لوکیشن کالم کې زموږ ته یې نتیجه یعنی آوټپوټ راکړی دی یو سټرینګ موجود ده. دا ځکه چې دلته هیڅ کالم کې ډیټا نل نشته ده او همدا ډول دلته تاسو هم کتلی شئ چې په درې واړو کالمونو کې ډیټا موجوده ده او ریزلټ کې یعنی لوکیشن کې هم موږ ته یو سټرینګ راکړی ده. دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چیښتن سپارم. الله مو مل شه.